السلام علیکم. زه سلطان محمد سرور یم. پام وکړئ د سیمې او نړۍ دغو خبرونو ته. د پاکستان سلګونو عسکرو د هغې محکمې مخې ته سخت امنیتي تدابیر نیولي وو چې د هېواد پخوانی جمهور رئیس پرویز مشرف پکې د ملي خیانت په تور لومړی ځل د محاکمې لپاره حاضر شو. مشرف ته حکم شوی و چې په تیرې دسمبر میاشتې کې دغې محکمې ته حاضر شي، خو د روغتیایي ستونزو له امله یې خپل راتګ ځنډولی و. هغه له محکمې وغوښتل چې اجازه ورکړي څو د علاج لپاره له هېواده بهر ولاړ شي، خو دغه غوښتنه یې ونه منل شوه. د ترکمنستان د لیبا په ولایت کې د څو نویو ودانیو د پرانیستو د مراسمو په ترڅ کې د جمهور رئیس قربانګلي بیردي محمدوف شانداره هرکلی وشو. دولتي مامورینو او زده کوونکو د جمهور رئیس د دغه سفر لپاره له یوې میاشتې راهیسې تیاري نیولې وه، سړکونه یې پاک کړي او رنګ کړي وو او د یوې دودیزې ګډا لپاره یې تمرین کړی وو. د هېواد ولایتونو ته د جمهور رئیس د سفر لپاره دغه ډول تیاری معمول وي. اوکرایني مظاهرچیان د سه شنبې په ورځ په پایتخت کیف کې په داسې حال کې له پولیسو سره ونښتل چې سیاسي فعالانو د پارلمان لور ته لاریون کې د هغو سیاسي اصلاحاتو د تصویب غوښتنه وکړه چې د جمهور رئیس صلاحیتونه محدودوي. مظاهرچیانو په پولیسو د ډبرو او ډنډو ګزارونه وکړل او پولیسو هم اوښکې بهیونکي او بېهوشه کوونکي ګرنیټونه وچلول. سیاسي فعالانو د واکمن ګوند په دفتر یرغل وکړ او هغه یې لاندې کړ، خو پولیسو پرې نه ښودل چې د پارلمان ودانۍ ته داخل شي. وروستیو ریپورټونو وویل چې د پولیسو او مظاهرچیانو ترمنځ دغه اخوډب کې 25 کسه مړه او د 90 پولیسو او 5 خبریالانو په شمول 241 تنه نور بستر شوي دي. وروسته له دې چې د قزاقستان رسنیو هغه ډنډوري خپرې کړې چې وایي د دغه هېواد 3 لوی بانکونه د سقوط په حال کې دي، د الماتې اوسیدونکو د خپلو پانګو د ترلاسه کولو لپاره د سه شنبې په ورځ د بانکونو لور ته مخه کړه. خو دغو 3 وړو بانکونو خپلو مشترکینو ته ډاډ ورکړ چې ستونزې نشته او اندېښنه دې نه کوي. د بانکونو د سقوط اندېښنې یوه اونۍ وروسته له دې راپیدا شوې چې د قزاقستان مرکزي بانک د دغه هېواد د نقدي واحد ټینګې بیه په سلو کې 19 راکوزه کړه او د خلکو اعتراض یې راوپاروه. درنو لیدونکو، د نورو مهمو خبرونو، راپورونو او مرکو لپاره د موږ پته مه هېروئ. ازادي راډیو .com. مننه. آباد اوسئ. ازادي راډیو.